سراج الدین حقانی ویلي چې مخالفین د خبرو تر اثر کینی او نړۍ د ملاتړ ورڅخه نه کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. طالبان وایي چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره لیدلی دی. د حقانی مطبوعاتي دفتر وویل په دې کتنه کې د امنیتي مسایلو ترڅنګ په بهر کې د چاپ شوي افغان پاسپورټونو پر الیکت هم خبرې وشوې. نیکولسن د یادو پاسپورټونو ورقو پر الیکت کې د اسانتیاو برابرولو او همکاري ژمنه وکړه. سرچینه زیاتوي نیکولسن په خپلو خبرو کې د افغانستان امنیت د دې سیمې او نړۍ لپاره ډیر مهم وګاڼه چې حقانی هم د امنیت په برخه کې له خپل اړخ څخه پوره ډاډ ورکړ. حقانی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی د دوحې هوکړې پر اساس چاته اجازه نه ورکوي چې بل هیواد ته له افغان خاورې ګواښ پېښ شي. هغه زیاته کړې په کور دننه مخالفینو ته مو همیشه د خبرو اترو دروازې پرانیستې دي او له نړۍ څخه غواړو چې په افغانستان کې د هیڅ کومې مخالفې وسلوالې ډلې ملاتړ ونه کړي. د طالبانو اعلامیې په اساس نیکولسن په خپلو څرګندونو کې د نړۍ امنیت د افغانستان له ثبات سره تړلی یاد کړ او ژمنه یې وکړه چې هیڅکله به هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ونه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د خپلې 9 میاشتنۍ واکمنۍ په موده کې خپلو وسلوالو مخالفانو ته د داسې بې قید او شرط خبر وړاندې کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.